ملا یعقوب مجاهد تر ټولو له تریخ حقیقت څخه پرده لرې کړل. ملا یعقوب د افغانستان فضا د اشغال خبر ورکړ. دا چې ملا یعقوب نور څه ویلي او د افغانستان فضا څنګه اشغال سوې بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. پر فضا د بي پیلوټه الوتکو الوتنې مولوي محمد یعقوب وایي د افغانستان فضا اشغال سوې. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي د افغانستان هوایي حریم اشغال سوی. د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د هوایي حریم د اشغالېدو په اړه اندېښنه ښیي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالب ځواکونو د فراغت په یوې غونډه کې د افغانستان په هوایي حریم کې د بي پیلوټه الوتکو الوتنو ته اشاره کړې او ویلي چې د افغانستان هوایي حریم اشغال سوی دی. مجاهد دغه شان د پوځي تسلیحاتو او تجهیزاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او ویلي چې د پوهې پیاوړتیا ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ویلي ټول ویني چې د افغانستان هوایي حریم اشغال سوی خو څه نسي کولی. هغه زیاته کړه نن زموږ او ستاسې پر سرونو ډرونونه الوتنې کوي، زموږ او ستاسې فضا اشغال کړې. زه هم ناهیلی ورته ګورم، ته هم ناهیلی ورته ګورې. وزیران، قمندانان، د قلي اردوګانو مسؤلان او جنرالان ټول اسمان ته ګوري خو هیڅ هم نسي کولی. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د افغانستان په هوایي حریم د بي پیلوټه الوتکو د الوتنې راپورونه موجود دي. پاکستاني پلاوي سره د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو حکومت په وروستۍ اعلامیه کې چې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خپاره کړې راغلي چې په دغو ملاقاتونو کې د بي پیلوټو الوتکو د الوتنو پر مهمې موضوع هم خبرې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یوې امریکایي بي پیلوټه الوتکې د 2022 میلادي کال د جولای په میاشت کې د کابل ښار په مرکز کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري په خپل استوګنځای کې په نښه او وواژه. طالبانو هغه مهال د ایمن الظواهري د حضور په اړه بېخبري وښوده او ویې ویل چې د امریکا دا اقدام د افغانستان د هوایي حریم نقض دی. خو د امریکا په ګډون د نړۍ بېلابېل هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش د پراختیا په اړه په اندېښنه کې دي او وایي چې دغه هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل نسي. طالبانو بیا تل دا موضوع رد کړې او ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.